پر شاوخوا یوه منطقه ده او هلته یوازې اوسېدی. د خلقو سره د ده ژوند په تکلیف وي یا دا چې خلقو د ده سره ژوند نه سوای کولی، ځکه دی رضی الله تعالی عنه د حق په ویلو کې ډېر صریح و. د هرې موضوع په باره کې یې په ښکاره او واضحه الفاظو حق بیاناوه. خلقو دغه د ده حق ویل نه سوای زغملی، خو دی رضی الله تعالی عنه وجې ته مجبوره سو چې یوازې واوسېږي. نو هلته په ربضه کې یوازې اوسېدی، فقط یو دی، یوه یې ښځه او یو یې کوچنی مریی و. او هلته په تنهایي کې یوازې وفات. د وفات په وخت کې څرنګه چې دی پوهېدی چې ښځه یې نسي ښخولی او هغه هم سپین سرې وه، نو یې خپلې ښځې ته وویل که زه مړ سوم پس له غسل او کفن څخه مې د مدینې منورې پر دغه عمومي لار کښېږده، شاید یوه قافله به تېرېږي و هغو ته ووایاست چې دغه ابوذر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری دی، هغه به مې ښخ کړي. او بیا وفات. ښځې او مریي هم پس له غسل او کفنه دغه د ده جسد پر هغه عمومي لار کښېښاوه چې د عراق څخه و مدینې منورې ته تله. په دغه وخت کې د عراق د طرفه یوه قافله راغله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری و. د قافلې خلقو ولیده چې د لارې په مابین کې یوه جنازه پرته ده. هغه کوچنی مریی ورولاړ سو او ویل دغه جنازه د ابوذر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ملګري ده، په ښخېدلو کې یې کومک را سره وکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې ژړل ویې ویل زه شاهدي ادا کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل رحم الله ابا ذر یمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. الله دې پر ابوذر ورحمیږي چې یوازې تګ کوي او یوازې به مري او د قیامت په ورځ به یوازې راپاڅول کېږي او بیا د قافلې خلقو ښخ کوي. دا د ابوذر رضی الله تعالی عنه په دنیا کې درجه وه او په آخرت کې د رضی الله تعالی عنه لره خاصه درجه او مقام شته چې یوازې به راپورته کېږي. خیر، د مسلمانانو لښکر د تبوک و طرف ته رهیدي. اوس چې و تبوک ته ورنږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل سبا به انشاء الله تعالی د تبوک و چینې ته ورسېږئ چې وشل ورته ویل کېده. وشل په لار کې یوه لو ډبره وه چې د هغې څخه اوبه راڅڅېدې، ډېرې لږ اوبه چې په څاڅکو یا قطرو ځینې راتویېدې، چې هغه جمع سوي او یو ځای سوي اوبه فقط د څو نفرو بسېدې. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل موږ په لار کې پر دغه وشل ورځو او هلته نسي ورسېدلی تر څو چې ورځ پخه نسي، یعنې تر څو لمر ښه نسي راپورته، او که یو څوک تر موږ د مخه هلته ورورسېږي د دغه اوبو څخه دې شی نه اخلي تر څو زه ورسېږم. دا خبر په لښکر کې نشر سو او ټول خلق په خبر سوه چې موږ په لار کې پر وشل ورځو او که څوک د مخه ورورسېږي اوبه دې نه اخلي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه وایي په سبا کې موږ و هغه ځای ته ورغلو، خو تر موږ د مخه دوه نفره هلته ورغلي وه. موږ چې ورورسېدو د وشل څخه لږ لږ اوبه راڅڅېدې او هغه نورې جمع سوي اوبه دغه دوو نفرو اخیستې وې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه دوو نفرو څخه پوښتنه وکړه چې آیا تاسې د دغه اوبو څخه یو څه اخیستې دي؟ هغو ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته قهر ورغلی او ویل لعنهم الله، آیا ما نه ویلي که څوک تر موږ د مخ ورورسېدی د اوبو څخه دې شی نه اخلي؟ او بیا یوه دغه څاڅکو ته انتظار کاوه څو لږ اوبه سره جمع سوې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه اوبو خوله، لاسونه او مخ پرېوله او پر دغه ډبره یې توی کړه. خلق ورته ګوري، وایي موږ په دغه ډبره کې داسې آواز اورېدی لکه د تالنجې غړمبهاري. او بیا ډبره وچاوده، د اوبو یوه چینه ځینې را ایله سوه. خلقو دغه اوبه وچښلې او خپل لوښي یې په ډک کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل لعنهم الله،
چې هغه اوبه پرې ایښي وای په جزیرة العرب کې به یوه لوواله یا نهر بهېدلی. معاذ رضی الله تعالی عنه وایي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا معاذ که چیرې ستا ژوند اوږد سو ته به ووینې چې دغه وادي په باغو ډکه ده. ورونو اوس د تبوک او د هغه د شاوخوا ټول زراعت د دغه وشل څخه دی او که هغه دوو نفرو هغه اوبه پرې ایښې وای بیا به په جزیرة العرب کې یوه لوواله یا نهر بهېدلی. د تبوک په لار کې یا په خپله په تبوک کې دغه دوه روایته دي چې څوک وایي په لار کې او څوک وایي کوم وخت چې تبوک ته ورسېدو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نن شپه پر تاسې ډېر شدید باد را الوځي نو هېڅوک دې نه ولاړېږي او که اوښ ورسره وي د هغه زنګون دې ټینګ وتړي چې نسي ولاړ. واقعا هم د شپې باد را والوتی د ټول لښکر څخه یو سړی په دغه باد کې ولاړ شو. باد دغه سړی په هوا کې او د پی په غرو کې یې وغورځاوه. د دغه حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کوي. تبوک چې یو کوچنی کلی او د روم ځکه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لښکر دلته واړول. دلته یې خیمې ودرولې او د ځان معسکر یا قرارګاه یې وګرځاوه. اوس د دشمن د مقابلې دپاره تیار او آماده دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لښکر په مابین کې ودرېدی او په خطبه ویلو یې شروع وکړه. ډېرې مختصرې او معنا درلودونکې جملې یې وویلې. مسلمانان یې د دنیا او آخرت و خیر ته تشویق کړه. په دغه خطبه سره یې د مسلمانانو معنویات او روحیات لوړ او ورپورته کړه. په مسلمانانو کې چې کومه مادي کمبودي موجوده وه لکه د خوراکي موادو، اسلحې، نقلي وسایلو او داسې نور هغه نقص او خلل یې په دغه خطبه سره ورپوره او جبیره کړي مګر رومیانو او د هغو متحدینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتلو خبر واورېدی په زړو یې بیره ننوته. دا جرأت یې سلب او د زړو څخه ایسته سو چې د جنګ دپاره خپلې لښکرې راولي. هغه چې سره یو ځای سوي وه هغه هم دننه په خپلو حدودو کې په ښارو کې سره وپاشل سوه. دې کار د مسلمانانو پر عسکري شهرت دننه په جزیرة العرب کې او د هغه پر لرې شاوخوا ډېر اثر وکړي. ځکه دغه د روم په نه مقابله کولو سره مسلمانانو ډېرې لوی او فایدهمنې سیاسي ګټې لاسته راوړې. که فرضاً هلته جنګ او مقابله سوي وای که څه هم کامیابي د مسلمانانو وای شاید مسلمانانو په دغه اندازه سیاسي شهرت او ګټې لاسته نه وای راوړي. ځکه یو جنګ وسو مګر دا چې روم د خپل قوت او طاقت سره وتښتېدی او بالکل مقابلې ته نسو حاضر دا ډېره لو خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه نږدې او د شاوخوا و قبیلو ته ولاړ یا به اسلام قبلوي یا جزیه یا جنګ ورسره وکړي. نو یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د ایله د جنګ دپاره ولېږي. د ایله خلقو چې ولیده چې لښکر ورهیدي نو د ایله مشر چې یوحنا ابن رعبه نومېدی د خبرو غوښتنه وکړه. ویل اول به خبرې سره وکړو څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقات وکړي او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. نو ایله هغه اول ښار دی چې مسلمانانو ته تسلیمیږي. دا ښار و مسلمانانو ته تابع سو او د دغه کال جزیه یې هم مسلمانانو ته ورکړه. دغه رنګه د ازروح او جربا خلق و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. ازروح او جربا په شام کې دوه ښاره دي چې د دوی په مابین کې بیا د درو ورځو لار ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ښارو و خلقو ته یو لیک ورولیکئ چې په هغه لیک کې د دوی دپاره امان لیکل سوی و. اوس نو د دغه منطقې ټوله قبیلې بې له جنګه تسلیمیږي. د مسلمانانو د لښکر څخه بیریږي ځکه دونه لوی لښکر په جزیرة العرب کې شاذ او نادر تیر سوی و.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو قاصد د روم پاچا هرقل ته ولېږي چې ورته لیکلي وه زه په تبوک کې یم یا مسلمان سه یا جزیه قبوله که یا راسه جنګ وکه په دغه درو کارو کې چې هر یو اختیاروې ستا خوښه ده. دغه قاصد د هرقل پر طرف رهیسو او دلته مسلمانان هغه کلي او منطقې چې د تبوک پر شاوخوا دي که لرې دي که نږدې فتحه کوي. د هغه لرو منطقو څخه چې فتحه سوې یوه هم د دومة الجندل منطقه ده. دومة الجندل د تبوک په شمال شرق کې واقع دی. په پخوا کې هم مسلمانانو کوشش کړی وو چې دومة الجندل فتح کړي مګر د هغه ځای خلقو جنګ ونه کړي او وتښتېده. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و دومة الجندل ته ولېږي چې ولاړ شه او دغه ځای فتح کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوکیدر دومة الجندل ته ورشه. اوکیدر د دومة الجندل پاچا او رئیس وو نو خلقو به اوکیدر دومة الجندل ورته وایه. د پاچا نوم اوکیدر ابن عبدالملک الکنجي وو او د ورور نوم یې حسان وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد رضی الله تعالی عنه فقط د 400 او 20 نفرو په ملګرتیا د دومة الجندل پر طرف ولېږي او اوکیدر په دومة الجندل کې پاچا دی او هلته قلاوي دي او شاوخوا د وادي القرآن نور ډېر کلي پراته دي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې د کلب او انمار د قبیلو په مابین کې په دغه لږو نفرو اوکیدر ونیسم او دومة الجندل فتح کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوکیدر به په داسې حال کې ووینې چې د بقر ښکار به کوي. بقر یو قسم لوی لوی وحشي اوسۍ دي چې موږ ګوز ورته وایو. خالد رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو چې اصلا په جزیرة العرب کې ګوز نسته او بیا اوکیدر خبر دی چې دغه منطقې ته د مسلمانانو لښکر راغلی دی او دلته موجود دی نو څنګه به د ښکار دپاره راووځي. دغه تصلا د جنگ په وخت کې نه ده کافي مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول دی ویې منل او د هغه خپلو ملګرو سره د دومة الجندل پر طرف رهیسو. د شپې د دومة الجندل و منطقې ته ورورسېدی. دغه شپې هم هغه روښانه شپې دي چې سپوږمۍ ښه پوره روښنایي کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هلته کمیل ونیوی د دومة الجندل د قلاو مراقبت او څارنه کوي. ټوله قلاوې تړلې دي پر بامو یې پیرداران ولاړ دي. خالد رضی الله تعالی عنه په انتظار دی چې ګوز به راسي او اوکیدر به د هغو د ښکار دپاره راووځي خو هلته نه ګوز شته نه بل شی. خدای بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قول ایمان لري. څه وخت تیر سو ویلې ده چې د ګوزو یوه ګله رارهیده. دوی ورته ګوري او په انتظار ناست دي. څو ګوزونه د دومة الجندل و قلاو ته ورنږدې سوه. په دغه وخت کې بیا اوکیدر د خپلې ښځې سره پر بام ولاړ دی. هغه هم د مسلمانانو په راتګ خبر دی. څار او مراقبت کوي. دوی پوهېده چې په هره لحظه کې د مسلمانانو د حملې امکانات شته. که ګوري د ګوزو یوه ګله رارهیده او قلا ته ورنږدې سوه. اوکیدر چې د ښکار ډېر شوقي و مګر دغه وخت د وتلو نه دی ځکه د جنگ او حملې امکانات شته. نو د ځانه سره وایي یا نه وروځم. ګوزونه نور هم ورنږدې کېږي تر داسې اندازې چې په خپلو ښکرو د قلا دیوالونه وهي. دوی ورته ګوري په ټول عمر داسې نږدې ښکار نه و ورته راغلی. ښځه یې ورته وایي یا اوکیدر آیا دغه ګوزونه وینې؟ ده ویل هو وینم یې. ویل دغه ښکار څوک پرېږدي؟ ده ویل یا والله دغه ښکار د پرېښولو نه دی او ویل د ښکار سامان مې راکړه ځکه ښکار ډېر نږدې ورته راغلی دی. لرې تګ او ستړیا نه غواړي. ویل ښکار کوم او بیرته راځم. د اوکیدر سره د وتلو دپاره څو نفره نور هم تیار سوه چې یو هم د اوکیدر ورور حسان و. حسان
هغه خپل ښه او ښایسته کالي اغوستي وه چې د ورېښمین ټوکره څخه وه او د زرو طلایي کار پر سوی و. کالي یې نه وکښه، غواړي چې فقط تر قلا ور ووځي، دغه ګوزونه ښکار کړي او بیرته قلا ته ننوځي. په دغه وخت کې چې دوی ځانونه برابرول، ګوزونه د قلا څخه یو څه لرې سوه. دوی چې ځانونه تیار او آماده کړه او راووته، د ګوزو ګله یو څه نوره هم لرې سوې وه. دوی په پسې دي. ګوزونه د خالد رضی الله تعالی عنه پر طرف وررهیدي. د مخه تر دې چې دوی ګوزو ته ور ورسېږي، د خالد رضی الله تعالی عنه د کمین د طرفه حمله پر وسوه او جنگ شروع سو. حسان د اوکیدر ورور ووژل سو. اوکیدر او هغه نور ملګري ټول بندیان ونیول سوه. پاچا د خپلې عملیې سره په دغه اسانه طریقه سره بندي ونیول سو او ورور یې ووژل سو. نه د دومة الجندل سره جنګ وسو، نه د قلاو محاصره او فتح کېده وه، نه نور جنګي مشکلات. اوکیدر یې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوستی او د حسان هغه ښایسته کالي یې ورسره راوړي وه. مسلمانانو نور ټول شیان هیر کړه، د حسان هغه ښایسته کالي پر له اړوي او ګوري یې. په ټول عمر یې داسې ښایسته، پاسته، ګران قیمته، په زرو نقش سوي کالي نه و لیدلي. لاس پر لاس کېږي او هر یو هغه بل ته وایي تا داسې کالي لیدلي وه. خو څوک بیا وایي چې دغه ښایسته کالی په خپله د اوکیدر چپنه وه. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل، آیا تاسې د دغه کالو د ښوالي او ښایست څخه په تعجب کې یاست؟ په والله په جنت کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دسمالونه تر دغه ډېر ښه او ښایسته دي. ورونو، دسمال خو هغه شی دی چې فقط د نظافت لپاره استعمالیږي، نه د ښایست لپاره. نو د جنت د ښایست شیان به څنګه او څونه ښایسته وي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه درس و چې تاسې باید د آخرت سره تعلق پیدا کړئ. د دنیا ښایست ابدي نه دی او دغه اوسني حرام خوندونه پر ځان حرام وګرځوئ. دا فقط وعظ نه دی بلکې درس دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اوکیدر سره خبرې شروع کړې، اوکیدر مجبوره او عاجزه دی. دی بندي دی او ورور یې ووژل سو. د مسلمانانو لښکر یې ولیدی، پوه سو چې د دې لښکر سره مې څه په وسه هم نه دي پوره. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره پر جزیه خبرې شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل، ته بندي یې، د دې ضمانت څوک کوي چې ستا خبرې ستا پر قوم چلیږي؟ اوکیدر ویل، والله زما قوم زما خبره نه را ردوي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر جزیه صلح ورسره وکړه. صلح یې پر څه شوه؟ 2000 اوښان، 800 پسونه، 400 زغرې، 400 نیزې. دا خو به اوس ورکوي او بیا به د کاله جزیه ورکوي. اوکیدر خپل قوم ته ولاړی او هغو هم جزیه قبوله کړه. نو دومة الجندل هم بې له جنګه د مسلمانانو تابع سو. هو پاچا یې اوکیدر و، مګر مسلمانانو ته جزیه ورکول او د اسلام د حکم تابع وه. دا د دومة الجندل فتح وه. دلته دغه منطقې فتح کیږي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قاصد و هرقل ته ورورسېدی. هرقل هم اسلام او هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم پیژني، ځکه تر دغه د مخه هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک او رساله ورلېږلې وه، مګر مسلمان سوی نه و. هرقل غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رسالت نور هم تاکید وکړي. نو یې د قاصده څخه لیک واخیستی او ویل زموږ جواب بیا درسي. هرقل